سلامونه جوړ بخیر هیله یم چې جوړ او روغ اوسئ. بدې بحث مې شروع کړی و. څو صنعته مو ویلي وو، دومه برخه د بدې راځم په نورو صنعتونو شروع کوو. رجوع صنعت ته راځو. رجوع بیرته ګرځېدلو ته وایي. شاعر په لومړی بیت یا لومړی مصره کې یوه خبره کوي، په دوم بیت یا دومه مصره کې خپلې خبرې نه بیرته ګرځي، دې ته رجوع صنعت وایي. هر کله چې شاعر یو خبره وکړي په دومه مصره یا دوم بیت کې بیرته له خپلې خبرې وګرځي، دې ته رجوع صنعت وایي. د رجوع غټه نښه دا ده کله چې موږ دا دریم مصره شروع کوو، که دوم دو بیتی وي، دوه بیته وي، دریمه مصره کې یو بیت وي، په دومه مصره کې یا کلمه یا نه کلمه راځي. دا یا چې لهجه ده، د جنوب خلکو لهجه ده، یا نه ته وایي، نو نه کلمه یا هم یا کلمه راځي. مثال خوشحال بابا وایي چې که ښه وایم او چاته هم بد نیسي په زړه کې، یا بخت د مغولو یا زما عقل کم. خوشحال بابا میگن رجوع صنعت اگر یک گپ شاعر میگه در بیت اول در بیت دوم از گپ خود پس میگرده، این رجوع صنعت میگم. اگر گپ خوبم به کس میگم و در دل خود بد میگیره، یا بخت و تالی امپراتوری مغلا بیدار شده یا ما کم عقل شدم. در بیت دوم میگن نه بخت د مغولو نه زما عقل کم، نه ترگب نیست، نه بخت و تالی امپراتوری مغلا بیدار شده و نه من کم عقل شدم. خب گپ چی است؟ دا کل وړه پیری ده چې بکار در هم بر هم، ای کل مستفیدی من است که کار من خراب تراب است، در هم بر هم است، در هم بر هم خراب تراب. سعی کنید از گپ خود پس گشت. اول گفت که اینه می گپ است، پس آن میگه نه گپ نیست، گپ ایجاست. این رجوع صنعت میگم. دیگه صنعت که من میگم لف و نشر. لف مجهول را میگم، مجهول نامعلوم. نشر تشریح را میگم. یک بار مجهول است پس تشریح است. چی؟ شاعر در مصرع اول چند کلمه مجهول میاره، در مصرع دوم امو کلمات مجهول که در مصرع اول آوردن او را تشریح میکنه. په لومړی مصرع کې څو کلمې مجهولې راوړي، په دومه کلمه مصرع کې همغه کلمې چې دي تشریح ورکوي، روښانه کوي. نو لومړی مصرع ته لف، دومې ته نشر وایو. که چیرې د لومړی مصرع مجهولې کلمې په دومه کې تشریح شوي، دې ته لف و نشر وایو. دا بیا په دوه ډوله ده، یو ته مرتب لف و نشر وایو، بل ته غیر مرتب وایو. مرتب که چیرته دغه مجهولات په ترتیب کې برابر وي، یعنی اول مجهول اول تشریح، دوم مجهول دومه تشریح، دریم مجهول دریمه تشریح، دې ته مرتب لف و نشر وایو. که چیرې دا مجهولات چې اول راوړي دي په دې دومه مصرع کې هغه اول مجهول دریم ځای کې تشریح کړی، دریم تشریح سوی وي، او اوله تشریح چې هغه مجهول دریم وي یا دوم وي، نو دې ته خو ترتیب برابر نشو، دې ته غیر مرتب وایو. زه راځم د دواړه مثالونو کې واضح کوم. راځم مخ که د گلشن دی یا گلاب دی یا سرگل، رویت و یا گلشن است یا چراغ است یا گل سرخ است. زه باندې باورایم یا پتنگیم یا بلبل. اگر وای با گلشن است من باورا زنبور سیاه را میگم، عاشق گل زرد است، به گل آفتاب پرست و به گل شلشن میآید، او را باورا میگم. اگر گلشن است، در گلشن هر قسم گلها کشت می شود، سبز می شود، پس باوران به گلشن میآید. اگر وای باورا است، گلشن است، من باورا هستم. اگر وای روی تن چراغ است، من پتنگ پروانه هستم، پروانه عاشق چراغ است، روشنی است. اگر وای روی تن گل سرخ است، من بلبلشان هستم، بلبل عاشق گل است، گل سرخ. ایره میگم لف و ایره میگم نشر. یا دسته یار، دسته هنان، دسته اغیار داری و یاد داشته باشید ایره کتابای مکاتبی تان غلط آورده، در کانکور باز غلط نمیه. اونجا در کتابای مکاتب این رقم نوشته شده دسته یار، دسته جانان. جانان و یار خواهمو یک چیز است، یارم یار است، جانانم یار است. اونجا اشتباه شده. اصلا حنان باریکزه یک شاعر بود، او چی میگه؟ چی یار است، چی من هستم، چی دشمن است اغیار. باز چی میگه؟ وای دسته گل، دسته بلبل، دسته زغنده. یار کسی وای مثل گل واری است.
من که هستم و من مثل بلبل واری هستم. نه بلبل عاشق گل است یا نه و من هم عاشق یاری خود هستم. بین گل و بلبل داسته زغن ده، زغن خار را میگم، خار. بین گل و بلبل زغن خار موجود است یا نه؟ دشمن است یا نیست؟ امی قسم بین من یار هم اغیار موجود است. ایره میگم لف و ایره میگم نشر. در ترتیب برابر بود، ایره مرتب لف و نشر میگم. غیر مرتب که امی ترتیب برابر نباشه. این کلمات که آوردن ای در ترتیب برابر نباشه. مثال چی میگن؟ دا کج زلفان کج ابرویان ای کام هستن. ای نمیجا دا کج زلفان کج ابرویان لکه چستادی، لکه چستادی. ای کج ابرو و کج زلف مثل که از شماست. خب چه شده که است؟